السلام علیکم وروره. وعلیکم سلام. جوړ یې؟ خیر یې تکړه. راته تاو که چې اوس ونه سوځي. Bonjour, bienvenue. Je suis en Afghanistan, Mazar-e Sharif. نوم دې چا ده؟ نوم یې تاج محمد. 80% 80% د افغانستان خلک وي. والا مورا خاگم بلوغ نزد اکثر که بیلا یا بیر چی شده زده اونورا. بیا خدا بیاتری من نگلی. چرا؟ دیگه چی یاد داری؟ همین چیزا؟ خلاص. یه چیزا هم هستی که مثلا دیگه داری هست. خب دمی بوتل جمع میکنی؟ چی جمع کنی همی حاله؟ خیلی حالیه این برابر کم خالیه بعدش خوب حالیه والا مرا جگر خون کردی همی؟ نه خدا جگر تخون نکنه. څومره وخت کېږي دا کار کوې؟ ژوندی اوسې. قدرمنو لیدونکو بیخي زیاده غریبي دې کړې ده انډیواله. دومره غریبي ته څه کوې؟ لږ زربایي وکړه غریبي څه کوې دومره؟ شکست عشقی خوردیم. سلام قدرمنو لیدونکو عزیزانو، هیله چې جوړ روغ اوسئ. بیا هم تاسو یو ځل بیا د لاروین میګ لپاره دی زموږ د برنامو لیدونکي یاست. چېرته چې زه درېدلی یم عزیزانو په دې ښایسته سهار کې په دې ګڼه ګوڼه کې د روضې مبارکې لویدیځه سیمه ده. نو موږ وغوښتل تاسو ته د دې سیمې د خلکو مرکې وړاندې کړو او تاسو ته به د خلکو خوندور هغه څه چې په دې دوی تیر سوي دي او هغه څه چې غواړي تاسو در وښیي تاسو یې هم واورئ. نو تر پایله موږ سره پاتې عزیزانو او له دې مرکو به خوند اخلو. اساسا اوس دغسې لاړ شم عزیزانو. دلته ما ډېر یو خوندور شی ولیدل. نو برنامه به له دغه ځایه پیل کړو. له دې سره به یو مرکه هم ولرو او تاسو ته به یې وښیم او شاید دا تاسو ډېر ورته مین هم یې چې دا وخورئ. سمې جانه ته یې ورته وښیه. دا چې دی جوار دی عزیزانو. نو دا هم د روضې په دې کونج کې د خپل دا کراچۍ درولې ده او غلطک ده. نو له دې سره به یې مرکه ولرو. سلام علیکم وروره. علیکم سلام. جوړ یې؟ خیر یې تکړه. سهار دی په خیر؟ خیر اوس ستا دی. له خیر سره راغلې؟ والا رالو. نو څنګه ده سهار دی ښه په خیر؟ والا شکر شروع که؟ والا ښه ده بس ګزاره څو بجې راغلی وې سهار؟ یاره 9 بجې و چې راغلم. ښه. نو دا جوار دي دا نن پاخه کړل؟ هو دا مې نن پخ کړی دی. ښه ګرم هم دي؟ هو ښه ښایسته. نوم دې چا ده وروره؟ نوم مې ذاکر ده. د کوم ځای یې؟ شولګر ولسوالۍ. د کوم منطقې یې؟ د بازار څنګ ته مو کور ده. ښه د شولګرې د بازار څنګ کې. نو څنګه دي کارونه جوار؟ والا شکر د ګزاره ده کوي مقصد هوا لګیا خسي بیا مونږ کار سمېږي. ښه. نو دا ځای دې ډېر ګرم ده انډیواله؟ والا ګرم خو ده وروره. ما خو دره خولې وکړلې. والا مونږه مختصوي بس تاثیر نه ښه. نو دا په څو ورکې انډیواله؟ دانه 10 روپۍ 20 روپۍ همدغه. کوم یو 20 روپۍ ګونده کوم یو 10 ګونده؟ 20 والا دا 10 روپۍ. ښه دا 20 ګونده دا البته غټ ده نه ده؟ غټ ده وروره. خو دا خو یو شی ښکاري کله ته زه کېدم. داسې ده چې تعداد نه لري وروره. یو بوجۍ 90 دانې لري وروره. 200 روپۍ اخلې؟ ګران دي درته؟ هو که نه ګران دي. څومره ګران راوغورځېد درته؟ 100 روپۍ درته غورځي دانه یې؟ دانه یې داسې وایي مصرف سره یو 6 روپۍ وړېږي. 4 روپۍ. 6 روپۍ. نو ته د هغه لپاره غټ شل خرڅوې وړکۍ لاس واره نه کوي وروره چې درته یو څه پاتې شي. ښه. دا د کوم ځای هغه د جوار دی انډیوال چې راوړې؟ جلال آباد دی وروره. عین ښه دلته مارکېټ نه اخلې نو ته؟ مارکېټ نه اخلي. هو د همغه لپاره دلته ګران غورځي. ښه دغلته چې ته دا کار کوې سمې جان ته لږ زر نږدې راسه د دې دغه کار ووینه. دغه په چي کې اچولي دي دا چای دی وروره؟ مالګه ده وروره. مالګه ده؟ هو که نه. ښه. دا چې دا د دې جوارو مالګه ده. د جوارو مالګه فرق کوي؟ هو که نه. دا سپینې مالګې نه کېږي؟ نه هغه نه کېږي. هغه چې دا هغه ورته نه کېږي. ښه. نو دا وایې تا وایې ته دې خواخوا ته دا راوړه زه یو لږ در را تاو کړمه. لږ در جایم ما ته راکړه انډیواله. نو اوس به زه جوار پلورونکی یم دلته جوار خرڅومه. ګورئ داسې کوي انډیواله. ته خو راځه نږدې چېر تښتې ما داسې خولې وکړلې په دې ګرم ځای کې. ښه دغسې اچې. ښه دا بیا چی کېږي بیا؟ دا بس داسې لړو که نه میده میده پخېږي. ښه چې پوخ سو بیا نو خلکو ته یې خرڅوې. سمې جان ته یو نږدې راسه چې ما دا لاس وهلم ته وښیه خپل خلکو عزیزانو. شاید تاسو هم دا کارونه په وخت کې چې په افغانستان کې وایي کړي مي. نو زمونږ ځینې هېوادوالان چې تل له دې ځایه نه تل دې مثلا خارج ته احیانا لکه تا غوندې دا زحمت دلته ښه. والا دلته زحمت وباسیم یو 300 روپۍ پاتېږي. ښه کېږي دې کور کې را دې راته تاو که چې اوس ونه سوځي. خپله تلی ایران خواته؟ نه یم تلی. چا ښه ده چې نه یې تلی. څه کوې چې ځې؟ بس دلته وروره خپله حلاله مزدوري کوو وروره 200 300. والا انډیواله کوم یې ما ته راکړې زه یې وخورم.
بس کم چې ته غواړې ستا زه یو دم راکړه چې هم درته پیسې درکړم هم درته فایده پاتې شي نه پیسې مه دغه به واخلم هر یو چې غواړې ورور ایضا نو سمې جان ته یو لږ در نږدې کړي چې دی ډېر خوندور دی ځانو دا د جلال آباد خوندور جوار دی چې په بلخ ولایت مزار شریف کار کې پخېږي بالکل بالکل نو ته پیام لرې بس پیام مې دغه د ورور چې حیران دی څوک نه ځي ورور همدغه کار وکړي هر کار کې وکړي ورور زحمت وباسي انشاءالله غریبي کوي ورور حلاله مزدوري به دلته وکړي بالکل بالکل خوشحاله خو یې نو خوشحاله یې ووایه څه چې خوشحاله مر الله ته سمه چکه واچونه سمه چکه واچوه ځانو لیجن بلک زره وځو دا زموږ هېوادوالان دومره مینهناک خلک دي یو دم راټول سي که کوم خوا ته لاړ سمې جان هماسې بس شاته به لاړ سو سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ یې بخیر بخیر تکړه ما خو ډېرې قوي خولې کړي دي هلته ګرمي وه ډېره نه جوارې پخول او ډېر به دې نه خوړله نو نه ډېر مې نه دي خوړلي هلته ما کار وکړه او یو مې پوخ کړه څنګه یې خپله والله شکر الله مبارک نوم دې چا ده نجیب الله نام خدا نن راغلی دلته ګوتې اخلې بس وګورو کوم ګوتې خوا کس تصمیم خوښ شي واخلو ښه ترون تصمیم نه دی نیولی نو نه تصمیم خو نه دی نیولی بس ګورو چې هر شی مو خوښ شو هغه به راواخلو ښه د کوم ځای زه د مزار شریفي د چمتال ولسوالۍ ښه چمتال د ولسوالۍ کوم کلی امام صاحب زما او تا ښه یو ځای بس هو چمتالیان یو نو دا چا دي دا د دې ورور دی ښه انډیواله جوړې خو ته خپله فارسی بچهش پشتون است ښه خو صحیح یا که از دال است امیده دیگه ښه ښه اوس څه رقم کوې چای اخلې بس ګورو چې یو تصمیم مو خوښ شي تصمیم به راواخلو انشاءالله تسبیح اخلې کومې تسبیح دې خوښې شوي دي ما خو دغه تصمیم خوښ شوله ښه دغه دې خوښې شوي په څو یې درته ویلې ده یاره بیه مې هم نه ده کړې نه پوهېږم چې په څو دي ده دا په څو دي 50 روپۍ درته وایي 50 روپۍ خو ګرانې وایي یار څو یې درته درکړي راځه معامله به جوړه کړمه سهار همدا بس 10 روپۍ به زه هم ښه مناسبه به یې 10 به هلکه دلته راسه دلته راسه اوس دا کاکا وایي راځه ځینې ولاړو وخت دا ته وخوره بیا سره خبرې لرم ښه ماله ډېرې بدې خولې مې کړي دي نه خولې سترګې راته یو رقم نه ژوندی اوسې جوړ اوسې ژوندی اوسې ښه ودې اختیا مغه بس دغه به ځینې واخو و ته هم خوښې کړه ښه گرمی است تو شدی فهمیده گرمی کردی والا گرمی بسیار زور گرمی کردم من ښه انډیواله څه پیام لري زموږ لیدونکو ته یو ښکلی پیام دې ووایه لیدونکو ته پیام خو زما همچنان واضح پیام ده چې افغانستان خپل هېواد ده بالکل د ایران یا پاکستان مهاجر نه راغلی بالکل متاسفانه زه خپله راغلم د بلجیم نه نام خدا دغه کاغذ عادي کاغذ ده بالکل دا که زه وغورځم بلې ورځې ګوره وینه بیا لیډه کې دی بالکل دا ورور که دا کامره یې ورده بیا لوت راسته کې سمې جان ته یالو ته کامره یې راسته کوي ګوري دا خلک هم د منګه چې ویالو وضعیت ګوري خو د خلکو خلک هر څه چې یای چې نو هر څه چې غورځوي متاسفانه نه پوهېږم چې دا سمې جان ته کامره دې خو ونیسه چې ولې نه پوهېږي بالکل باید پوه اوسې کاغذ یا یو بوتل یا یو کوتۍ باید په خپله اشخلانه کې یو شي کې واچوي بالکل کار چې پاکې موږ کوتۍ کې اوسېږو صحت به مو روغ یې څومره وخت مخکې ته تللی یې بلجیم ته زه تقریبا 11-12 کاله کېږي ښایي سمه د بلجیمي ژبه دې زده نو ولا بلجیمي فرانسوي ګزاره ورسره کوو لکه پوره منزه ګزاره الحمدلله ورسره کوو ښه زموږ د هېوادوال ته ته ښکلې سهار په خیر له افغانستان نه په فرانسوي ژبه ورکړه Bonjour, bienvenue. Je suis en Afghanistan, Mazar Sharif. Mazar Sharif, machallah, elle est très bonne, elle est très belle. Elle est tout en France, en Belgique, tous les Européens. Les gens, ils viennent en Afghanistan. Machallah, les gens d'Afghanistan, elle est très gentille. بس ولاندې والا مخ په نه سول دا پښتو یو ځل بیا ترجمه کې چا دی ویلې د افغانستان خلک ډېر مهربانه او ډېر خوشاله دي چې ټول د فرانسې یا د بلجیم یا د اروپا خلک راشي د افغانستان د سیاحت نه که خپل دیدار او منظره وکړي نو بیا هم
دا ګرځو د خپلو خلکو ته بالکل هغه خو به راځي نن یا سبا یې کال بعد چکر ته راځي ټول ورته راځي ټول راځي خو زموږ هېوادوال باید خپل وطن سره مینه ولري او له دې ځای ونه تښتي د دې ځای ونه تښتي نه د تېښته خو انشاءالله نه دي خو خیر د مجبوریت بیا هم که ځي د مجبوریت روان دي بالکل د مجبوریت روان دي نو واقعیت وطن ډېر ګران ده الحمدلله کوم ځای ته تللی یاره پیلانه پورې خو ډېر نه ګرځېدلی زما هم دا تېره هفته وې که 10 ورځې مخکې مو واده و بس رالو تر اوسه له خاص نه یې ګرځېدلی د کور هم لا نه پرېږدي اجازه هم نه ده خصوصي اجازه اجازه چې واخلې بیا ځې له خیر سره انشاءالله ولاړ شو بالکل ډېره مننه وروره قربان صاحب له تاسو نه ژوندی اوسې قدرمن لیدونکو زه به لاړ شم دغه لاسونه یې ومینځم نو مخ هم ومینځم چې دا خولې ملې مې ایسته سیال ته ډېر زیاته ګرمي وه بیا به دغسې ادامه ورکړو قدرمنو لیدونکو ما خپل د خولې لږ زره وچې کړلې نو ځان مې اماده که بیا هم تاسو ته نور مرکې هم ښیو دغسې آیسته آیسته ځو داسې نور هېوادوالان هم د منګه راځي په مخ نو هغې سره به هم خبرې اترې ولرو په دې ساحه کې نور شیان هم شته داسې نور هېوادوالان دي چې هلته کالي خرڅوي او نور ګوتې خرڅوي لکه تکونه خرڅوي د روضې په د قونجو کې او بوټونه بورسوي نو دې سره به مرګه السلام علیکم وای صاحب جوړې خیر اوسې تکړه خیر خیرات ده ژوندی اوسې جوړ اوسې بیخي داسې چورت دې تلی ده چورت نو څه دغسې ولاړ و دا تلمه یې اوس انتظار و ښه چا ته انتظار یې ته د کوم ځای راغلی حاجي صاحب زه دېسوار وم نوم دې چا ده نوم یې تاج محمد ښه تاج محمد څه کار کوې ده په مزار کې وظیفه لرې یا نه هېڅ وظیفه نه دلته یې ورته انتظار یو ښه چې هغه راسل دې جایزې د خیر چېرته مقصد لرې له خیره سره مقصد داسې بس بېرته ځو کور ته ځو کور ته ځې د خیر سره څنګه د منطقه دې شنه ده سرسبزه ده نه ده ښه ده بده نه ده هر څه شته هلته موږ نه یې تللي تر اوسه پختې مثال پیاز و دا خو کم سوي دي اوس هینګې زیاتې کړي دي ښه هینګې زیاتې دي څنګه دي تا خپل هینګه نه ده کرلې نه دا خالي یوه ویلې ده بس دغه ځای مې د ځان دی شکر نور هېڅ خلاص نور کارونه مځکه نشته ښه یو ښکلی پیام دی ووایه زموږ لیدونکو ته بس جوړو ځان دې غواړو کامیاب اوسې ژوندی اوسې ښه عزیزانو داسې آیسته آیسته راسئ عزیزان دلته یو بل شی دی نو 80% 80% د افغانستان خلک وایي ښه سمې جانه ته دغه قسمت لږ راځې چې دلته یې وښیو حاجي صاحب جوړ یې یو اخوا داسې تېر سمه اجازه خو شته دغسې به تېر سمه شاید یې راچپه نه کړم دغلته به کښېنم څه نظر لرې ته چېرته کښېنې ښایي نه ته کښېنه ته د هغې ته د هغې لاندې کښېنه ګډ کښېنو ته اوسه ښه جوړ خو یې خیر خو یې ژوندی اوسې جوړ اوسې دلته څه کوې حاجي صاحب دغه نسوارو دغه سیار خرڅوم نوم دې چا ده میراجان دی میراجان دی کوم ځای له میمنې دی کوم ځای میمنې یم ښه د میمنې نه راغلی دلته کاروبار لپاره و د کاروبار لپاره راغلی کور دې راته دی ښه څومره وخت کېږي دلته ژوند کوې 8 کال کېږي 8 کاله نو دغه د دغه نسوارو کار کوې و د دغه نسوارو څنګه دی خرید د نسوارو څنګه ده ښه ده ګزاره کوي شکر ده خلک اخلي درنه زور بازي نه ده کراري ده شکر خیر امن ښه څه رقم دغه نسوار خرڅوې دا نسوار 15 روپۍ 10 روپۍ ده کوم یې 15 روپۍ ده کوم یې 10 روپۍ دا 15 روپۍ هغه 10 روپۍ دي والله حاجي صاحب دې پسې خلک زار دي ونو ډېر خلک یې وایي ونو مجبور دا کالي و دا شیان دا هر شی خرڅوو ښه هر شی خرڅوئ تاسو خلک راوړي بیا تاسو یې خرڅوئ یو خرچه مرچه دی وځي شکر ده خپله یم وایي حاجي صاحب یا سوالی نه بازوی جوری تر هغه ما دی هغه کالي بالي ګرز ما ښه بې خوشحاله یې خو شکر بې خوشحاله د ورځې څو پیدا کوې په ورځې 300 200 500 دغه یې پیدا کوم داسې پیدا کوې شکر ده بالکل زه راضي یم ما ته نسوار څو خرڅوې که زه نسوار ووایم ما ته نسوار څو خرڅوې یا نسوار نه زه ونه وم ولې ترخه دې څه پکار په درد نه خوري
عزیزانو په درد نه خوري دا ما اخلئ یا څه پکار دي زه وایم هېڅ میاخذي هر څنګه وایم مسپقان هم خرڅم مسواک هم خرڅوي یا غاښ ومینځئ یا ووهه څوک چې پرې معتاد سو ویې نه زدي یا خو مجبوري کار دی راځي هر شی خرڅوم که مسواک اخلي مسواک واخله که نسوار اخلي نسوار ونو ميکس دی یو ځای دی وزن و قافیه دواړه برابره ده لکه شعر مور څنګه روزګار سره دا کوچنیان وایي بابا چی راولي ماشال شي ډوډۍ یو شی سیبار هر څه چې بیسم کوتلو بالکل دا چی دی دا حاجي صاحب دا رانجې دي رانجې ښه دا رانجې دي دا خپله جوړه یا د مې راوړي ښه له بیرونه درته راوړي څنګه سترګې دي خو تا ښکلې پې تورې کړي هم دي ونو فایده کوي ډېر ګټه کوي ډېر دبجې دي ښه د دې مواد پوهېږې څه شی دي یا ډبرې دي ډبرې دي څنګه بدخشان دي بدخشان ډبرې راولي دا جوړوي عزیزانو دا رانجو ته چې تاسو ګورئ نو دا رانجې په خارج کې نه پیدا کېږي مقصد یا په خارج کې دغه جانه باید ویسي بېله افغانستان بالکل سترګې پې تور کوي ښه ډېره مننه حاجي صاحب ژوندی اوسې جوړ اوسې زه به هم دې جاجیک سم عزیزانو ژوندی اوسې جوړ اوسې ژوندی اوسې عزیزانو زه به هم دغسې تېر سم بېرته له سره بښنه غواړم نو مقصد حاجي صاحب جوړ خو ژوندی اوسې جوړ اوسې په خیر اوسې په دې ښکلي سهار کې راوته کوم خواته روان یې داسې په منظره باندې راوتلی یم ښه دې ځای نه یې نو نه د کوم ځای چاربولکې ولسوالۍ یم مسافر خو نه یې چې له کوم ځای خو اوس مسافر څنګه دي کاروبار شکر د څه کار کوې حاجي صاحب وظیفه لرم ښه وظیفه لرې وظیفه دار یم بوخت یې نو په دا کار څنګه ده د خلکو چلند څنګه ده د خلکو بیخي شکر شکر ده الحمدلله بیخي خلک له موږ نه نام خدا امنیت هم راغلی موږ له خلکو راځي او خلک بیخي د موږ د هرې خوا نه موږ سره کومک کوي بیخي انشاءالله ټول کارونه سره سم دي انشاءالله بالکل نو تاسو ته پیام لرئ زموږ لیدونکو ته بس د موږ دغه پیام به ته ښه چې ورور جان دغه ولس چې له موږ نه راضي وي بس دا نو بیخي غټه خبره ده او موږ له دوی نه راضي انشاءالله سره وکړه نو تاسې باید دا د ولس ته ورسوئ دا د موږ پیام چې دا حکومت سره دوی ورجه ملګرتیا وکړي طرفداري وکړي سره او موږ د دوی طرفدار دوی د موږ طرف بس دغه بس د موږ امنیت انشاءالله سره وکړو دا ولس بالکل دغه بس د موږ دغه د ورجه نه ولس ته دغه تاسې ورسوئ چې یو له بله موږ سره انشاءالله چې موږ رسوو بالکل ډېره مننه حاجي صاحب ژوندی اوسې موږ ته کوم خدمت دی ژوندی اوسې عزیزانو دغسې ایسته ایسته به لاړ شو نو خلکو سره به مرکې لرو سمیع جانه څنګه ده زاویه کې ښه ښکاري ده شا درمنو لیدونکو دغسې به ایسته ایسته لاړ شو چې نور چای دی نو دلته نور چای خرڅېږي ښایسته دغلته سمیع جان ته لږ راتاو سه دغلته یو بل ښایسته نو دغسې مورې و تیږې دي جوړه سي بخیر هستی کجا میری؟ صاحبی نه میترسم نترس چرا میترسی؟ نامه کی چیست؟ نامت محمد است؟ خود یک اینجا بیا تو بیا نترس بیا اینجا بشی این اینجا بشی از گپ مونده چی صاحب جانو دا وړو کې لمنه ډاری کې کامرین البته ډاری کې نو چطور هستی حاجی صاحب جور هستی بخیر خب بیادم پالی خودت خب بیایم دیگه ای خود طفل خب میترسه بیا چند دقیقه همراه خودت بیکار هستی ما بیکار هستیم ما کمی گپ دیم بگو چی گپ دیم چی گپ هست حاجی صاحب جور خواستی بخیر خواستی دیگه رضای الله شکر نامه کی چیست حاجی صاحب محمد است چی محمد امین است محمد امین نام خدا حاجی صاحب چند سال هستی 67 باشه 67 ساله چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی 30 سال شد در این منطقه هستی این منطقه است در اینجا کار میکنی اینجا بله خسته شدی یعنی نه روزگار خسته شدن میمونه جان بابا خب نه میمونه جان بابا چند پیدا میکنی حاجی صاحب اینجا الهی شکر 1000 بار شکر یک 200 هم میشه یک 300 هم میشه یک 400 هم میشه 1000 بار شکر امی وضع مزار چه رقم بود 30 سال پیش حاجی صاحب والله وضع مزار خالی خوب است 1000 بار شکر نه که کار غریبی جان بابا نیست کار غریبی بند است نه جان بابا والا تنها همین چیزا میکنی یعنی میکنه دوزی میکنیم یک تا نیم تا سودا میکنیم
خدا مهربان است. این بوتا را خودت میدوزی پس نو میکنی؟ میخریم بازی رو سودا میکنیم. خب چند میخری اینا را؟ اینا هر باید از دیگه 200 هم هست. این کریم چای 130 روپیه و 200 روپیه هم هست. هر وطنی هست یک کلی اینا؟ یا اونها ایرانی هست کریم چای. این دیگه کلیش وطنی هست. خب صبح چند بجه میبره یاجی صاحب؟ صبح که خدا قبول کنه نماز خواندیم دیگه چای صبح نمیجا میزنیم دیگه. خب چی میخورید؟ این یک نان چای یک آن چیز خدا و چیزی که هست. هر چیزی که پیش آمد خوش آمد. خوش آمد جان بابا. خب با شام میری خانه؟ شام که بخیر من الله اکبر کو برکت است دیگه. خدا از خانم که بروی دیگه باز از پیش میگه چند کار کردی بیار؟ نه فضل خدا و گپانه. گپانه. دیگه ما نمک نفقت داریم دیگه پیسه رقم دیگه خرج کردیم اینجا. بالکل گپا فاست. آی صاحب کدام شعر زیبایی داشته باشی؟ کدام ترانه زیبایی داشته باشی؟ جان بابا با بیت بی سواد است. هیچ مشیر میره یاد. مکتب نخوندیم بچیم 2 ساله مادیم ما پدر و مادر. خدا کلام کرد ماما کلام کرد. بالکل. مامای ما خوب آدم. یعنی ماما برات بسیار زحمت کشید. بسیار زحمت کشید دیگه. خدا غریق رحمت کنه. چه کردی مردای مولا جنت نصیب. آمین. آمین. دیگه قدیم بسیار بله. واس خراب بود نه؟ بالکل بالکل. دیگه در درس ماندی از تعلیم ماندی نمی کار کس ماندی ما جان بابا. بچه خدا رئیسه. الله شکر سیت دارم. نام خدا. اونا چی کارا میکنه؟ والا بچه‌م کاروبار نیست جان بابا. ایران بودن. بیکار است؟ ایران بودن از ایران بدبخت آمدن الان بیکار هستن. بیکار هستن نه؟ دیگه پا خواسته ایسه. بله. کدام پیام زیبا که داشته باشی؟ من میگم ما هیچ چیز نمیفهم جان بابا. پیام هم نداری؟ هیچ ندارم از خیلی جاونگو. یک گپ که داشته باشی؟ نه چی بگویم دیگه مگه بی چیز ندارم که بزنم. زنده خوب باشی. زنده باشی. آی صاحب خود جور هستی؟ بخیر هستی؟ بیا تو اینجا بشی. بیا بیش اینجا مرد. بیا اینجا. جور خواستی خودت؟ شکر. نام زیبا چی است؟ نظر محمد. نظر محمد. اینجا کارگر هستی؟ من خالته کار میکنم. خالته کار میکنی؟ چند سال میشه خالته کار میکنی آجی؟ یکم 10 سال میشه که در سرای متقایم کار میکنم. خب روز چند پیدا میکنی؟ 100 200 اینطور دیگه. اینجا. همین قدر دیگه اضافه نه؟ نه دیگه کاربار گم شده نیست. بالکل دیگه پا خواهد. کاربارا بخیر. از کارت خوش هستی یا نه؟ هستیم خدا را شکر میشه دیگه. 200 پیدا میکنی روزه؟ میشه انشالله. خب صحیح سمو 200 هم که پیدا میکنی؟ حالا دیگه میشه. از نبودن امیرم شکر است ها؟ شکر است امرم شکر است. چطور کنیم دیگه کار غریبی. بالکل زنده باشی آی صاحب تشکر. زنده باشی. قدرمن لیدونکو دلته مو مرکه درلودلې نو ایسا به دغسې لاړ شو دلته ډېر خلک دی عزیزانو چې غواړي له موږ سره مرکې ولري له موږ سره خبرې ولري عزیزانو داسې به ایسا لاړ شو نو دلته نورې مرکې هم له خلکو سره ولرو سلام علیکم برادر خوب هستی؟ جان جور بخیر خیر و خیرت است زنده باشی بخیر باشی اینجا استاد هستی به نظرم پشت کار میگردی چه بلا؟ حالا بیکاری خود اوج خود رسیده دیگه. نامه کی چیه؟ چکر. نام من نظرالله. نظرالله. چکر آمدی؟ بله هم تا گشت آمدیم. از کجا چکر آمدی اینجا؟ والا دیگه منطقه گفتگان تا زیاد از کجاش نام بگیریم دیگه. ما اینجا نزدیک از خانه. یک دور میزنیم و تیر میشیم. خب. بله دیگه تا گشت میکنیم یگان چیز میز خوب باشه بخریم در خانه. خب کارمار خدا ریاله کاربار هست دیگه شغل آزاد است از ما خب هر چیز که خوش آمد پیش آمد خوش آمده بله چطور از زندگی والا شکر است میگذرم چطور از جوانی والا جوانی رو گفته اگه تیز یار نزن که به اوج خود رسیده چرا جوانی ها زیاد از دیگه بچه‌ها میاد تا بالا سنا آمدن دیگه از خارج خودم خارج رفتی بله چند سال خارج بودی 1-2 سال ایران تیرگم باز ایران آمدیم باز ترکیه رفتیم ترکیه گرفت سر مرز پس پوچ مینی جوانیم شهر اونجا بعضی کسا قسم میکنه میگه بسیار لطو کوب میکنه که گیر کنه والا راست میگم امی حقایق تا بگو چی دیدی تو اونجا والا ما رو خگم پلوک نزد اکثر که بیلای و بیت چی شده زده اون رو هم بچا رو که زده چه رقم زده والا لغت کاری است مشت کاری است تاسکی است بوکس است هر رقم از دو میزنه داشنام میته هیچ یک رقم نیست مثال یک آدم میته گفته کنه لای جور کنه لاین باشه دیگه باشه هیچ گپی نیست بیلای که شد میزنه دیگه باز ایرانی علامت از دیگه اونجا بالکل او گپ خاص زندگی دیگه خوب میگذره والا شکر است میشه دم شکرش است والا شکر است که آرامی از کل چیز است مثلا یک کاروبار تور بخوره دیگه هیچ گپی نیست دیگه خب همین که
اکی ما گپ میزنیم میگفتی از ریکشاها شکایت داشتید. والا ریکشا را گمش که با خدا بیگه مانده میدره این رقه کمری پیشریش از پویسرش این رقه دمیرش که در آمد پویسرش نمیگه چی شدی چی نشدی. سه چهار والا پای ما را لغت کرد. پای لغت کرد. والا از دولت ما خواهشمند هستیم که ریکشا را جمع کنه، اگه جمع میکنه اگه نمیکنه گفته اگه تا کل شبانه رسیم ما در بدیم دیگه راه نداره دیگه. پدر جان خوب گفتی هستی. والا گفتی. یک دفعه بایسکل ما رو لغت کرد، تایرش پات کرد. دیگه جنجال این نمیره خماز دیگه کی کدام از زیاد خورد کنی. اکثرش خوب است. دور از خوباش البته. کدام تا البته به فکر بوده. دور از خوباش دیگه بعضیاش دیگه درازیت خو میفهمی دیگه. لغت کردم میره نمیگه چی از چی نیست. این بیادر کی است؟ نه خدا بیادر من نگونی. چرا؟ میای مرا سایگو خاربوشتا گوریست بیادر. چی میگی؟ بیا تو اینجا. نام زیبا چی است؟ زبین. زبیر. خوی میگه بیادریم نیست؟ نه رفیقای ما. رفیقایت است؟ امیالی دعا کرده رایستی. چرا؟ والا دیگه دوستا زیاف است. خب دوستا زیاف است. چه رقم دیوالی داری کدش؟ یک چند وقت پیش این منطقه کدش آشنا شده بودیم. خود این منطقه؟ بالا. امروز ایران رفتی نرفتی؟ نه. ایران نرفتی. ایران بو بر ایران. نه خورد است ان شاء الله من همیشه یک ذره یک. یک دیشو بردش برای دورا باز بری شهر قید میکنه دورا. خب نمیمانه. برو بخیر هم جوان میشه دیگه اساس. اینولش هم اونجاست. خب اونجا است. کار میکنم اونجا. برو من دیوال تا البته. دالش. خواست دیگم تک سلام علیک هستیم. اصل پدر از اینا سلام علیک است باز مگر روی دوست سعیش نیکوس. بالکل از روی پدر دوستی با پسر است. بالکل. زنده باشی برادر. آرام باشی. تشکر. بخیر باشی. تشکر. مثلا این برنامه ما رو گفته گان تا نشر که من ریکشای می بلای که میرم اینا رو ان شاء الله نشر میشه. والا دیوانه کرد ریکشا. همین کلی فشار سری پای تو میندازه. والله این ریکشا ما رو دیوانه کرد. دیگهش بر سر هم خوبش خوب هم خرابش به سر میره والا. به سر میره. باید فکرشانه بگیره. خدا اینا نمیگه آدم از سیاست اندیس گیری لیوار زد لیوار لغت میکنه پیش رفت پیش لغت میکنه. کار خدمت. زنده باشی. بخیر باشی. عزیزانو په افغانستان کې خلک ګڼه ګوڼ دي نو هر یو ځان ته یو فکر لري یو اندېښنه لري نو د دې ځوان اندېښنې تاسو ولیدلې چې ډېرې څه اندېښنې درلودلې او دغلته عزیزانو ډېر غټ ساتول ده دا چې تاسو ګورئ داسې غټ شی ده داسې لکه شمشیر نو راځل د حاجي صاحب سره مې مرکه ولرو سلام علیکم وعلیکم سلام حاجي صاحب جوړ هستی بخیر خیر و خیرات این ساتولا رسایی کو این چاقا رسایی کو این کاردار رسایی کو بیخی خطرناک معلوم میشه این رقم والا خطرناک هست دیگه ضرورت مردم دیگه بالکل ضرورت مردم خواست این شمشیر کوریایی آوریز آه شمشیر جومونگ بله نام چی از حاجی صاحب نام محمد ضیای نظری حاجی صاحب عزیز دیگه این شمشیر برای ما چند میفروشی شمشیر 1000 بله خب باز کدی چی میکنن مردم ای شمشیر دم خونه آویزان باز شوقیه دیگه برای مامین بسیار تیز هم کنی تیز کون آینش هم کون گلبرینگ است بله ایزان از ما شمشیر ده که دا تاس چی گوری نو دیر غټ شی هم ده بسیار گرنگ هم است حاجی صاحب گرنگ دستش از چی است دستش چوب بادام از چوب بادام دستی این چیز نمیشه باز چی؟ این نمیتره نه محکم است خشک و نمیتره خب تر باش میتره دیگه چاقا چندیست؟ چاقا یعنی 300 اینی 1.5 اینا 2.5 کاردام همین رقم این کار دید بیخی خطرناک است حاجی کلش خطرناک اینه گردن گوسفند دیگه گوسفند تو قاش میشه گرنگ هم است چند سال میشی کارا رو میکنه حاجی؟ اگان چند سال میشه 8-9 سال بله بسیار وقت است اینا رو خودت جور میکنی دیگه بله یعنی بی ساتول اگه مست تو بگیرم چند میفروشی برای من 500 ساتول 500 بله حال خویی از شمشیر کده چیز است دیگه شمشیر 1000 این 500 خب بازی گرنگتر است از شمشیر کده خیر گرنگی گپ نیست زحمت گپ نه خوی زحمت او زحمت زیاد داره زحمت زیاد داره این نداره قدر او دراز هم است نه کمتر و کمانی کون گلبرینگ سخت بی کمانی است بله
والا 500 قیمت نیست آقای جان؟ نه قیمت نیست 500 بسیار خوب چیزه من یک تا میگرفتم از پیشت آجی خوردش چند است؟ میگره در خدمت او 2.5 صد این 2.5 صد؟ بله آقای کونه یم کونه 300 300 است؟ یعنی با 300 یک کمانی دیگه خودت که جور کنی میفهمی چی است؟ بله زنده باشی آقای جان جور باشی بخیر باشی تشکر قدرمن لیدونکو سلام علیک خوب هستی جان جور بخیر بیا که تو هم نمی کامره نشان بدیم دیگه چطور؟ خوب است نامه چی است؟ نام احمد بلال احمد بلال جان بله دیگه امروز صبح کی برآمدی چکر؟ دکان میرفتم دکان میرفتی؟ از مکتب آمدم دکان چی داری؟ دکان بنجاره خیلی کلان بنجاره فروش هستی تو؟ بله چند میفروشی بنجاره ایتا؟ بنجاره دیگه رقم است در بنجاره چی چیز داری؟ شامپو صابون بادی واش هر چیز است شامپو چند میفروشی؟ شامپو هر رقم است مثلا یک شامپوی خوبش به خاطر موی به خاطر موی ریزی 700 7.5 چی رقم صدا میکنی؟ هم کسی را که می جذب میکنی طرف کراچی؟ نه ما دکان داریم ما صدا نمیکنیم مشتری دکان که داشته باش صدا نمیکنه آدم کراچی با صدا میکنه احیانا ناقایت برات یک کراچی جور کنه برات بگه که بخی چی دار بیرو بفروش چی رقم صدا میکنی؟ ما صدا نمیکنم دیگه صدا یاد نداری؟ گفتی مکتب میرم؟ بله صنف چند هستی؟ 6 هستم کدام مکتب؟ مکتب جان غلام محمد شهید چی چیزی یاد گرفتی از مکتب؟ مکتب دیگه خیلی چیزا یاد گرفتیم مثلا یک چیز بگو مثلا مسائل ریاضی است انگلیسی است خود مسائل ریاضی یک سوال بگو چه رقم مثلا تقسیم چه رقم حل میکنی؟ تقسیم میکنیم چه رقم حل میشه تقسیم به طریق دیگه با کدام طریق؟ تقسیم میکنیم دیگه چه رقم تقسیم میکنی؟ همین عددی دو رو چه رقم تقسیم میکنی؟ عدد دو رو با یک تقسیم میکنیم مثلا 1 2 آفرین خیلی یاد داشتی ضرب زبانی یاد داری؟ بله بگو یک ضرب زبانی بگو ضرب زبانی دو رو بگو 1 2 2 2 4 3 6 4 2 8 5 10 12 14 16 19 20 20 نام خدا 5 5 بگو 5 2 5 10 3 5 5 4 5 5 5 5 6 5 3 5 35 8 5 9 5 5 50 خیلی یک 9 رو بگو 1 9 2 9 10 3 27 4 4 45 5 54 54 6 9 6 4 6 4 7 9 7 9 73 9 81 90 این اینجا اشتباه نکردی؟ اشتباه کردم بخیر واسه یاد بگی دیگه چی یاد داری؟ چیزاست همین چیزا؟ خلاص؟ نه یه چیزا هم هستی مثلا دیگه دری هست خود دری چی یاد داری؟ یک شعر زیبا بگو برای ما دری؟ دری بر دفاع از دین خود شمشیر می باید کشید غرش آتش نمای شیر می باید کشید تا گلیم ظالمان برچیده باشیم از جهان ورنه درد بی‌دوا تا دیر می باید کشید یاد شیرانی که در عصر رسالت داشتیم در رایشان نره تکبیر می باید کشید نام خدا همین شعر چند ارزش داره؟ برو دمی شعرت مگ بیستی برات میتم چطور؟ دمی شعرت مگ بیستی برات میتم اینه دیگه درس میخوانی؟ دیگه هم باید یاد بگیری خب؟ ده یک شعر خطا نخوری مقصد من که برات گفتم که یک شعر خوبش خوانی دیگه هم بخوان دیگه هم یاد بگی صحیح؟ چی پیامک داری؟ پیام مادی همی هستی که بطر ما سل آرامش بیا خب مثل یک سل سرتاسری باشه بالکل دیگه زبان بخوان کامپیوتر یاد بگی بخیر یک وظیفه کلان بس بیاری حالا خو یک وظیفه داری یک وظیفه دیگه هم بس بیاری چطور دو چند پیسه پیدا کنی صحیح زنده باشی تشکر قدرمنو لیدونکو تاسو د وړکی خبرې هم واورېدلې دلته نور وړکیان هم شته اینجا بیا جور هستی بخیر هستی چی گپاست آرامی است نامه کی چی است مصطفی جان عزیز از کجا آمدی از خانه آمدی کجاست خانه‌ت طرف بابا علیشیر او کدام طرف است او طرف بالاست کدام طرف بالا از المرب بالا خو از المرب می در چی می در رکشا می چند میگیره از رکشا از رکشا نفر 10 روپا روز چند کار میکنی
روز یک 35 روپا. ده چی کار میکنی روز 20 روپا؟ بوتل جمع کنی سودا میکنی. بوتل جمع میکنی؟ خب دمی بوتل جمع میکنی؟ چی جمع کنی امیاله؟ هم بوتل جمع کنی. خب این بوتل رو جمع کنی؟ ایزان دست بوتل نجمع طوله دی ویالونه. خب اینه باز کی میخره از پیشت؟ او بالا کنه فروش است. چند میخره کنه فروش از پیشت کیلویشه؟ کیلویشه بوتل کیلو 20 میخره قطره کیلو 50. خب چل خمرت نمیکنه؟ نه. که پیسه تا بخوره؟ میفهمی که پیسه نمیخوره؟ کدی کی هستی؟ دیگه کی هست همراهت؟ اون لالیت است؟ خب مکتب میری؟ صنف چند هستی؟ صنف 2. صنف 2 مکتب هستی؟ چی خواندی در صنف 2؟ صنف 2 داری ریاضی قرآن مشق تمرین. خب ریاضی یاد داری؟ 2 جمع 2 چند میشه؟ 4. نام خدا آفرین. یک شعر زیبا بگو. شعر یاد ندارم. شعر یاد نداری؟ قصه زیبا؟ نه. قصه زیبا هم یاد نداری؟ خب 4 جمع 4 چند میشه؟ 8. نام خدا در ریاضی میفهمی دیگه. انگلیسی یاد داری؟ نه. نمیخونی انگلیسی؟ نه انگلیسی ولی نمیخونم. قرآن هم میخونی خب. تک الحمد بخون. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین صدق الله العظیم. نام خدا شاباس قدرمن لیدون که گوری سمرا لایق الکان دی خو دی افغانستان اقتصادی وضع نو سبب گردی چی دی دوی در رقم کارو کی تو هم یک جایزه داری یک جایزه بری تو هم هست سعید جایزه سعید بس قبول کردی خوب هستی جان جور بخیر زنده باشی بخیر باشی خوب هستی خدا را شکر است چی گپ است خدا را شکر قرار و قراری نام چی است محمد اکبر تو یک رقم سوال کردی کدام شبکه است البته مشتاق شدی ببینی نه درست مشکل نداره نه باید ببینیم نه هر شبکه افغانستان رو باید ببینیم نه بالکل خودم یک چند سال ایران بودم استاد خب یک ذره تکلیف پیدا کردم خب تکلیف اعصاب سکته کردم 27 روز بیهوش بودم داخل شیشه در کما از بینی مواد میداشر کم رو داشت خشن شکته نه اگه افغانستان بودیم 100% که 1000 صبر گویر میکرد مرده اگه افغانستان اگه میبودی آه خدا تو دکتر قصدیستی نه مردمش فکر نکنم آدمای فهمیده نیستن وارد میکنی نمیکنی چند خواندی مکتب تا صنف 4 باز دیگه طرف پرسان کردن سنچارک نه تا 18 خونده میمونه تا چیف سورشی رسیدیم نه یکی دیگه جو پرسان کرد 12 خونده میمونه تا غلطک رسیدیم باز دیگه تو خدا والا قدرمن لیدون کو داسی دردونه پیاده ای نو 12 کاله مکتب و اخر غلطک دور رسیگه خب خود مکتب هم نخوندی مکتب تا صنف 4 خوندم خلاص باز این گپای خوب از کجا یاد گرفتی گپای خوب ندارم نه گپی خوب نداری نه کلش بد است نه بده او تو بدم نیست نه خدا نکنه از گنده گپ میگه نه از جنده شپیش خب کجا زندگی میکنی ما اصلی کوهستانات سریپول ولسوالی الفتح از کوهستانات سریپول هستی کوهستانات سریپول مزار آمدی چی میکنی مزار از پیش یک خاک میفروختم اینجا حالی چی میکنی حال بیکار هستم سر چاک میرم میشینم کسی کارم نمیبره پس میام اینجا میگردم میگردی با خدا والا کسی که درس هم خوانده کسی که درس نخوانده روی غلطه کرد با خدا دوازده پاسه پرسان کردم این تو آدمای پاسادم زیاد داره نه یکی از ازبکان سر در میمنه تا در خواندم نوشته نمیتونست بکنه از من بدتر تو نوشته کنه میتونی نمیتونی؟ نه من نام من خوب نوشته میکنم نه خدا را شکر این از کجا یاد گرفتی؟ مکتب مدرسه زیاد خوندم نه مدرسه چقدر خوندی؟ مدرسه تا صرفی میره 6 بابش خونده بود من روای پیر جور کرد گریختم ایران رفتم نه خب کی تو را بازی داد؟ من بچهای همسایه قوم هم که بریم ایران پیسه هست دیگه بود پیسه اونجا؟ خوب بود دیگه نه اول رفتنم خوب بود کم باز پیسه گم شد بعد یک ذره تکلیف که پیدا کردم اونجا نه بعد از من رفتم دیگه نه کلی پولم اونجا خرج جور تیار هستید نه ولی کمر پایم هم تکش دیگه زیر یک کلبر دایم نه اون که پسا پیشم بیاد دو دقیقه صدقم زیر تشناب استشنال تا میرس پیش چی میگی آدمای تحصیل کرده میفهمه دکتر فهمیدم یک دکتر ازبک سریپول بود نه سر ما معاینه کرد پیش از اینکه ما درد گفت مرا تداوی اینجا نمیشه فقط هند باید بری گفت این مشکل اعصاب گفت والا مرا جگر خون کردی نه خدا جگر تخون نکنه با خدا نه ما باید کردیم
ما شکایت کردیم نه بخیرات رد کردیم توبه کردیم دوباره کوبه کردیم نه تاو نزنی ما را خب در روز زدی خیره در شاو نزنی نه در بیداری زدی خیره در خاو نزنی خب آیسا آیسا خیره ناو نزنی نه والا نوش جانت نوش جان همین رقم که پر ما چرا یاد گرفتن نمیتونی قربان شما تا چند خوندگی سن باشین سوال کردن نیست نه تا 12 ماشاءالله اهلا و سهلا الحبیبی دوست و عربی چی میگه حبیب میگه نه عربی میاد داری لگ لگ خب چک صحبت کدام عربی عربی ها نه بس دیگه بس نمیقبلت بدونه زنده باشی قربانتون تشکر سلامت باشین بخیر باشین خداحافظ ناصرتان الله یارتون ما رو بخشین قدرمنو لیدونکو تاسو وکتل داسې ښکلي ځوانان دي ښه چې د خپل په کارونو داسې بوخت دي نو دام چای ټوله کباڼې ټوله نوم دې چا ده نور عالم جانه ښه کباڼې ټوله دې خو ته لږ ذره ودرېږه چې د خلکو لارې ونه نیسو څومره وخت کېږي دا کار کوې څومره وخت کېږي دا کار کوې 15 میاشتې کېږي مخکې څه کار کوه مخکې نه کوله مخکې کور کې وې پلار دې څه کار کوي هغه هم کور کې ده کار نه کوي هغه ولې بازار ته ځي بازار ته ځي هلته کار کوي بېرته راځي د ورځې څو ټوله ډېر ټوله څومره یو بوجۍ یو بوجۍ ښه یو بوجۍ ټوله څومره کېږي یو بوجۍ دی ډېر کېږي وسال ته څو درنه اخلي هلته چې ته خرڅه کباړیان څو درنه اخلي دا کباړیان رانه اخلي ګودامو والا څو درنه اخلي څو درنه اخلي 15 روپۍ نه 40 50 پته دغسې درنه اخلي که دا 80 روپۍ هم چې تا نه 40 اخلي دغه یو بوجۍ دغه ډکه ښه بیا کور ته چاته ورکوې پیسې پلار ته دې ورکوې هره ورځ راوځې ښه نور څوک دي در سره یو هغه یو بل مکتب وایې مکتب نه وایې هیله لرې چې مکتب ته لاړ سې هېڅ نه غواړې لاړ سې درس وایې ډاکټر سې انجینر سې معلم سې تاجر سې پیسې دې خوښېږي څومره دې خوښېږي پیسې ډېر دې خوښېږي ښایسته زه به تا ته 100 روپۍ درکړم څه نظر لرې دا به دې ما له خوا تحفه درته صحیح ده بس دې عمره کېږي ښه په دې خوشحاله شوې یا نور هم درکړمه بس ده ژوندی اوسې ژوندی اوسې قدرمنو لیدونکو زنده باشی زنده باشی خوب خواستی جان جان جور بخیر کجا رفته رئیسی بخیر طرف خانه میریم برادر نام که چی است نام من قاری نبیسته نام خدا قاری صاحب خیلی برای شما بگویم دیگه بله مدرسه خواندین خواندیم یک کم و بیش زیاف هم نه خب زیاف نه کم و بیش خواندیم بسیار خوب دیگه طرف خانه روان هستی چی کار میکنی کار بار برادر قن نیست دیگه همین بیکاری است خب بیکار هستیم در خانه انت بیکاری غرق هستی دیگه بیکاری غرق هستیم مثل کار پیدا نمیشه یا کار خودت نمیکنی کارم تقریبا نیست بگوییم دیگه دوستای ما همسایه رفقا سرای چوک میره سر فلکه خب فقط کار صحیح نیست کار صحیح نیست دیگه چی کارا رو بلد هستی ما خو یک کم کم درس میخوانیم در مدرسه باز بر علاوه از یک کم کم دهقانی داریم که امسال دهقانی ما هم نشد چی کاشته بودیم؟ منطقه چارکین گندم کاشته بودیم نخود کاشته بودیم دائما کاشته بودی البته نشد دائما بوده نشد برای شما که نباش سخت است سخت است بالکل سخت است انډیوال چیرته روانه دا سیاست عقوی که تو در تاسو خبری لرم تشکر قاری جان خدا پیام زیبا داشته باشیم فقط دیگه جان جاری ما از دولت خود تشکری میکنیم از شما زنده باشید که نمی تو تصویرهای زیبا میگیرین زنده باشید یک کم در حساب کار کسب در وطن ما توجه شود ان شاء الله پیامش تمام شما میرسه و گوش همگی میرسه کلگی هموطنای خود سلام کلام داریم سر تا به قدم احترام تقدیم میکنیم دیگه او بچگه اگه تصویرش گرفتیم ما خوشحال شدیم واقعا اون رقم تصویرها بگیرین که یک ذره توجه شود از شما هم تشکر برادر خان تشکر بخیر باشید سمی جان رازه دغلته سلام علیکم خوب هستی جان جان جور بخیر خیر و خیرات
زنده باشین، بخیر باشین. ما اونا را یک استاد کردیم، امروز اونا یک مصاحبه داشته باشیم. عزیزانو دا ما درول په زور مې ودرول. چیرته ځې ته؟ سلام علیکم. جوړې خیر تکړه خیر خیرات. بیخي زیاده غریبي دې کړې ده انډیوال. دومره غریبي ته څه کوې؟ لږ زر بایي وکړه، غریبي څه کوې دومره؟ کمه ده نو کم جنراله غریبي. خدا چې خرڅ کړې ته بایېږې غریبېږې. لږ صحیح پښتو وایه. نوم دې چا ده؟ طیب جانه. ښه دې کوم ځای؟ جلال آباد ولایت. نام خدا. زموږ پښتو تاسو پښتو فرق کوي چې ته پوه نه شوې د ما په خبره؟ بس پوه نه شوم صحیح خبره لهجه باندې پوه نه شوم صحیح. زما خو پېښوري مومند لهجه ده. مومند خو زه مې ته مومند دی؟ خیر چې جلال آباد په تا تاثیر کوي، په ما شمال تاثیر کوي، په تا جلال آباد. شی خرڅوې وروره؟ بس دا ښایسته ده او ممپلي دي او کدو دي. ښه دا ډېر ښه شی دی انډیواله. دا جوړ سمې جان لږ نږدې راځي. دغه د مال خو وښیه زموږ لیدونکو ته چې دا خلک وپېژني. کوم حصه کې زیاتره چې خلک دې وویني همالته د ښکاره سي؟ بس دا منډۍ طرف ته ډېرې هلته د حمام طرف ته ځو ماښام کې. ډېر ښه سمې جانه بېرته شاته لاړ شه چې موږ سم ښکاره سو پکې. ښه انډیواله زړه مې داسې یو کراچۍ واخلمه. څنګه؟ زه هم کار کوم. دغه کار زه غواړم زه وکړم. والله ښه دی سړی خپل کار برابر کړي، په خپلو مټو وګټي. نو هو نه بیا زه دا د خپل په مټو نه ګټم. دا کار دا یو کراچۍ نیسم. دا یو 200-300 د ورځې ماته پاتې شي نو. ښه ده شکر دی 200-300 پکې پاتې کېږي. خپل دې م خورې؟ خپله چې ونه خورې نو بل خو یې نه خوري. ستا دغه آخري غوښتنه زموږ له لیدونکو نه څه شی ده؟ غوښتنه نه لرې؟ څه غوښتنه به ولرو مړه بس. هېڅ غوښتنه نه لرې؟ بس هر څوک د خپل کار وپېژني، ځان دې وپېژني، آینده دې جوړه کړي خپله او تعلیم ته دې وخت ورکړي. صحیح ده دا غوښتنه ده نو. ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ جوړ اوسئ. قدرمنو لیدونکو دا ښکلې ښکلې مرکې تاسو واورېدلې په مزار شریف ښار کې. نو دغه د انډیوال د موږ دغه څو ساعته کې چې موږ تعقیبوي دغه سره بیا مرکه وکړو. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین بخیر؟ انډیوال خوب هستی جان جور بخیر؟ بخیر باشید. زنده باشی بخیر باشی. نام چی است؟ نامم صدرالدین. نام خدا صدرالدین مثل شاعر آوری معلوم میشی؟ کم هستم زیاف نه خو کم. خو؟ بله. شاعر بودی گپی ما غلط نبوده؟ هستیم کم درباره عاشقی. خو بله. چطور درباره عاشق شعر میگی؟ شکست عشقی خوردیم. چی میگی؟ والا مرا جگر خون کردی اندیوال؟ خدای ناخواسته. چقدر وقت میشه؟ تقریبا یک 6-7 سال در دنبالش بودم رفت. رفت پس پای کسی دیگه؟ بله. تو را الا داد؟ چیزی که قسمت باشه رضای الله باشه همون میشه. والا میرسید لیلی و مجنون میرسید. نرسید اونا هم نرسید؟ اونام نرسید. میرسید اونام میرسید. درد عاشقی بسیار زور است. عاشقای پاک هرگز نمیرسه. بالکل او گپ خاص. بخوان یک شعر زیبا بگو که همون کسی که ترکت کردمو یک بار بشنوه. ای کاش بمیرم که کفن پوشم کنی، نه این که زنده باشم و فراموشم کنی. سوختم در کوچه های بیکسی، سنگ قبرم را نساخت هیچ کس. سوختم خاکسترم را باد برد، بهترین دوستی که داشتم مرا از یاد برد. والا صدرالدین جان، والا واقعا از این شعرهای دمو احساس درد بیرون میشه. خانه دل جای هر بیگانه نیست، گوی مجنونم جای هر دیوانه نیست. بالکل نام خدا. والا صدرالدین جان این شعرها را هر کس گفته نمیتونه، اما اصلی گپ عاشقی را کسی که نفهمه سخت است. بله خیلی مشکل است. خیلی مشکل است دیگه. تو باید تحمل کنی دیگه. چیزی که قسمت باشه امور رو تحمل داریم. از قسمت میگه از شهر بد بری، از قسمت بد کجا بری؟ از قسمت بد کجا میری. بالکل سخت است. والا ما یاد عاشقی تو را کردیم به خدا. خدا به یاد شما باشه. اینم به یادت آوردیم، مقصد جگرخون نباش. نه خدای ناخواسته. زنده باشی. تشکر از خودت. بخیر باشی. قدرمنو لیدونکو څه ووایو نو داسې وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو هم دا ښکلې ښکلې مرکې واورېدلې. دا مرکې هم ډېرې خوندورې مرکې او ډېرې زیاتې سوې. هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، ښایسته ښایسته کومنټونه ولیکئ عزیزانو. ستاسو کومنټونه زموږ د یوټیوب چینل وده ده. او تاسو هغه ځایونه چې ولیدل آیا ستاسو یادونه تازه کړي دي یا نه، دا هم په کومنټو کې ولیکئ.
او موږ تاسو نه غواړو چې تاسو موږ ته هم سبجیکټونه راکړئ تر څو موږ هم وکولی شو ستاسو په خوښې برنامې ټاکې کړو. ډېره مننه لاروین مایک له تاسو سره.